په یو کلي کې د یوه ویران ځنګل کې 3 چوړیلې د اختر خوشحالي مناوئ. د دې سره نه شیر خورمه وي او نه سیویه وي، بلکې 3 انساني کوپړۍ وي چې ورسره یې ګلاب جامن خوړل. د یوې نوم وي خوږه څانګه، د بلې پھول پاڼه او بله نازیه. خوږه څانګه وایي: نن اختر دی، څومره د خوشحالي ورځ دی. پھول پاڼه وایي: هو خورې، داسې ښکاري لکه ټوله نړۍ روښانه شوه. نازیه وایي: دا وایي عیدی د چا نه به اخلو، د یو امیر سړي وینه به وڅښو نو جشن به مناو کو. په دې وخت کې خوږې څانګې ته یو سوال په ذهن کې را پیدا شو. او وایي: ای خورې، دا خو وایي مونږ چوړیلې ولې اختر مناو؟ دا خو د انسانانو اختر دی. مونږ خو په ټوله روژه کې کېدو، نو دا زمونږ اختر شو. پھول پاڼې وخندل. هی ناګانې خورې، دا خو اصلي خوشحالي ده که نه؟ اختر کې انسانان زموږ نه کمزوري وي، ټوله شپه یې ویښه تېره کړې وي، خوبونه یې هم نه وي پوره، او زیات خوراک سره ډېر زیات سست شي. او د اختر ورځې ته ورکې وینه هم ښه ډېره جوړه شي او ډېره خوږه وي. نازیه وایي: ها بالکل، او د ټولو لویه خوشحالي خو دا دی چې مونږ بندیوال شوي وو. په روژه کې چې ملا صاحبان مونږ ته توبه توبه وایي، اوس هغه هم مصروفه دي، مونږ ته هیڅوک هم نه ګوري. دا ټولې خبرې 2 وروڼه خان او سلطان چې د یوې ونې تر شاله ولاړ وي اوري. خان ویریدو او سلطان ته یې وویل: سلطان وروره، دا خو ډیره خطرناکه خبره شوه چې دې چوړیل خو د اختر په ورځې زمونږ د وینې څښلو پلان لري. سلطان وایي: چوپ شه خانه، اوس به مونږ کلي ته لاړ شو او ټولو ته به خبر ورکړو. نن به مونږ د دې چوړیلو اختر خراب کو. ها خو څنګه؟ دا خو ډېرې چالاکې دي، مونږ به د دې نه ځان هوښیارو نو به چېرته کار کیږي. دواړه التنا د خپل کلي په لور منډه کړي او د کلي په چوک کې ټول خلک راغونډ کړي. سلطان وایي: کلیوالو، زما یوه خبره واورئ، د اختر په ورځې چوړیلې به راځي او تاسو نه به وینه څکي. خان وایي: ها ورونو، دا اختر د انسانانو نه د چوړیلو اختر شو. زر زر خپل کورونه محفوظ کړئ او څه په څه وینو د کورونو نه بهر مه راوځئ او د ملا صاحب نه د دې خبرې تپوس وکئ. د کلي خلک پهله خو حیرانه شول، بیا یې د ځان ساتلو تدبیرونه پیل کړل چې د خپلو دروازو مخ ته یې تعویذونه وتړل. هلته نه چوړیلې ډېرې په شان سره د کلي په لور روانې وې چې ناڅاپه د کلي د جومات نه ملا صاحب تقریر پیل شو. ملا صاحب وایي: ای زما ورونو خویندو، د رمضان ورځ ته هم پرهیزګاري وساتئ، له ګناهونو نه ځانونه وساتئ، استغفار وکړئ، ډېر زیات خوراکونو کې او په نوې جامو کې ځان غافله نه کړئ، د الله په ذکر کې مشغول اوسئ. چوړیلو ته لکه بریکونه ولګېدل. خوږه څانګه په چغو شوه: دا څه قیامت دی خورې، زما طاقت کمیږي. پھول پاڼه غوسه شوه او ویې ویل:
دا خلک خو تر د روژې نه پس هم د الله په ذکر کې مصروف شو. مونږ خو برباد شو، مونږ خو به اوږې پاتې شو. نازیه دواړو ته وایي دا کلیوال خو ډیر زیات هوښیار دي. خورې مونږ به د دلته نه تښتو، کنې په مونږ به دې روژه ماته کي. دا کلیواله به مونږ مړه کي. زر تر زره راځه چې دلته نه وتښتېږو. دا یې وویل او درې واړه چوړیلې چغې وهلې او منډې یې کړې او بیرته ځنګل ته وتښتېدو. کلیواله ډېر زیات خوشحاله شو او چغې یې کړې. کلیوالو ویل سلطان ورور زنده باد، خان ورور زنده باد. چوړیلې وتښتېدې، اختر مو مبارک شه. داسې کلیوالو خپل عید په سمه معنا ولمانځل. چوړیلې عید په تښتېدنو مجبورې کړې. 5 وخته لمونځونه او خپل عادتونه یې سم کړل او چوړیلو نه یې همیشه دپاره ځان خلاص کړه. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ. د ویډیو کتنو ډېره مننه.